ځوان راته راغلی او بیا دې ځوان ویلي چې والله ډاکټر صاحب زه مې د پلار نه شکایت لرم. ښه خدای دې خیر کړي، د پلار نه دې څه شکایت لرې؟ والله پلار مې ماته واده نه کوي. وروره دا دې د پلار وظیفه نه ده چې تا ته واده وکړي. مطلب شته دی ځینې پلارونه چې خپلو زامنو ته وادونه کوي، دا فضیلیت لري، دا ښه خبره ده، ولې د پلار مسؤلیت نه ده. فضیلیت په دې معنی چې که چیرته یو پلار غواړي په خپلو پیسو خپل زوی ته واده وکړي، خدای اجر ورکوي، دا ثواب کار دی، نیک کار دی، ښه کار دی. اما دا د پلار وظیفه نه ده، دا په پلار فرض نه دی چې خپل زوی ته واده وکړي. د واده کولو مسله تا پورې اړه لري. ته باید خپله نر شي، فیله لال کړي، خپله باید پیسې پیدا کړي او خپل واده وکړي. ځوانان ګورې چې په خپلې نفري باندې په ورځ کې 500 800 افغانۍ مصرف کوي. یوازې د ورځې ورته 100 روپۍ کریډټ لیږي، لا یې مخ هم ورته لیدلی نه وي. په نفري دې ښې خرچې کوی شي، کریډټ ورته ته لیږی شي، مسجونه ورته ته فري کوی شي، انټرنټ پکیج ورته ته فعاله کوی شي، رستورانتو کې ورباندې چې دی 100 1.5 روپۍ ته وهلی شي. اما چې کله د حق و حلال نکاح خبره راځي، بیا د سترګې مړې کړي چې والله پلار مې راته نکاح نه کوي. خو خپله یې وکړه که نه، خپله نرشه که نه. نو که کوم ځوان په دې هیله ناست دی چې پلار مې ولې راته واده نه کوي، دا ځوان خوب ګوري، دا ځوان خیال ویني، او د ځوان ته واده کول په کار هم نه دي. ځکه واده یو مسؤلیت دی او د دې مسؤلیت دپاره باید ته خپله امادګي ونیسي. د دې مسؤلیت دپاره باید ته په خپله پیسې جمع کړي. د پلار او مور وظیفه دې یوازې دا ده چې د تا په مرکې لاړ شي او د هغې د رویه تا ته یو نفر چې دی خپله لور درکړي. نو دې مسلې ته باید ډېر زیات پام وکړئ. د اولاد واده باید زر وشي. زه وایم چې کله هلک یا جنۍ بالغ شوه او دوی خوښ یو څوک، نو دفتن ورته واده وکړئ، د دو کیسه دفتن ختمه کړئ. واده باید زر وشي. اما د کومو ځوانانو باید واده زر وشي؟ د هغه ځوانانو چې پیسې ګټلي، د هغه ځوانانو چې مسؤلیت مني، د هغه ځوانانو چې خپل واده په خپلو پیسو کولی شي. نه د هغه خلکو چې پوډریان دي، نه د هغه خلکو چې نسواریان دي، نه د هغه خلکو چې سګریټیان دي، نه د هغه خلکو چې 3 منه شړشمې په خپل مخ باندې په خپلو ویښتانو باندې وهلي دي، کاږه واږه ګرځي او په جیب کې 1 روپۍ نشته دی او په تمه دي چې یاره پلاره ماته زر واده وکړه. 1 روپۍ ګټی نه شي، کور کې کاسه او ګیلاس هر څه ماتوي چې یاره ماته به واده کوي. اول وګټه، نرشه فیله لال که. نو که چیرته تاسو د یو بې مسؤلیته ځوان چې هغه ځان نشي ساتلی او یو پلار راجګیږي هغه ته په خپلو پیسو واده کوي، دا پلار د هغه جنۍ آینده هم خرابوي او د ده زوی بېغیرتي لا تقویت کوي. پس کله که یو ځوان وایي چې یاره ماته واده وکړه، ورته پیسې وګټه که نه. که یو ځوان دومره پیسې نشي ګټی چې ځان وساتي او پلار هغه ته په خپلو پیسو واده کوي چې دا به اصلاح شي، هغه ځوان نشي اصلاح کیدی. ځکه ته د هغه شي په قدر پوهیږي په کوم دی چې مصرف کړی، د هغه شي په قدر پوهیږي په کوم باندې دی چې پیسې لاړي، د هغه شي په قدر پوهیږي د کوم شي په لاسته راوړلو کې چې تا زحمت ویستی. اکثرا نجونې چې بدومره دي او وایي چې خاوند مې بې غیرته دی، خپۍ په بله اړولي، کار نه کوي، مسؤلیت نه لري، اولاد ته مې رسیدګي نه کوي، ما ته رسیدګي نه کوي. دا هغه اولادونه دي چې پلارونو یې په خپلو پیسو دو ته وادونه کړي چې مبادا د واده وروسته به دا سړی خپل مسؤلیت ومني، دا مسؤلیت خپل نه مني. نو واده هغه ځوان ته زر وکړئ چې مسؤلیت مني، هغه ځوان ته واده زر وکړئ چې ځان ساتلی شي، هغه ځوان ته واده زر وکړئ چې د خپل واده مسؤلیت او مصارف پوره کوی شي. نو وروره دا د پلار وظیفه نه ده چې تا ته د واده په خپلو پیسو وکړي. د واده دپاره به پیسې ته پیدا کوي، او که ته وایې چې زه د واده دپاره پیسې نشم پیدا کوی، نو بیا د واده هیله مه لره. او که ته فکر کوي چې نفری بازی کوی شي او هغې ته پیسې لري او واده ته پیسې نه لري، نو بیا خو ته خدای وهلی. نو دې ته باید ځوانان پام وکړي. هر هغه ځوان چې غواړي واده وکړي، سر د نن نه دی په دې اړه فکر وکړي چې زما واده ته څومره مصرف کیږي او د دې مصرف دپاره باید زه څه وکړم چې دا پیسې حق و حلالې لاسته راوړم. نو کله چې دا بامسؤلیته شو او د خپل واده
د مصرف پیسې پیدا کړی شوي، دا بیا د خپلې ښځې د مصرف پیسې هم پیدا کوی شي، دا باید د خپل ځان د ساتلو پیسې هم پیدا کوی شي، دا بیا د خپلو اولادونو د روزلو پیسې هم پیدا کوی شي. خو کوم انسان چې د خپل واده پیسې په خپل پلار ورکوي، د خپل واده مصارف په خپل پلار کوي، نو بیا دا دې ته په تمه وي چې یاره د واده نه وروسته بیا باید زما پلار زما پیسې هم ورکړي، زما د ښځې پیسې هم ورکړي، او کال په کال خو بیا یو نوی موډل زوی هم راځي، د هغو پیسې هم باید بیا پلار ورکړي، نو بیا خو د پلار بیچاره بیړه غرق شوه. نو دا ډیره زیاته مهمه خبره ده چې ځوانان دا درک کړي چې د واده مسؤلیت په دوی ده. یو ځوان راغلی او بس پلار نه مې خفه یم چې چندان سړی نه دی، غواړم په کور کې جنګ وکړم، یا به مې پلار مړ کړی، یا به مې ځان وژلی. نو زه ورته ناست یم په کلینیک کې، ورته وایم چې ښه ولې خبره چیه ده؟ ولا زما یوه جنۍ خوښېږي او پلار مې راته نه کوي. پلار دې ولې نه کوي؟ وایي چې خو زه پیسې نه لرم، او داسې حالت کې چې 2 موټره کور کې ولاړ دي، خو دا یو موټر دې خرڅ کړي، مال دا 2 موټره څنګه ولاړ دي؟ وایي دا یو موټر خو مې پلار چلوي، بل مې چې دی مشر ورور چلوي. نو ما ورته ویلې چې ته څه کوې؟ ولا زه خو اوس درسونه وایم، عاید دې څه شته؟ نه. نو واده څنګه درته وکړي؟ خو هغه یو موټر دې خرڅ کړي، په هغې دې ماته واده وکړي، ورور مې دې بل کار وکړي. نو زما ورته ډېره سخته غوسه راغله. نو تاسو وګورئ چې زموږ ځوانان څه عجیب و غریب خیالونه لري. پلار مې د موټر خرڅ کړي، ماته دې واده وکړي، ته ولې پیسې نشې پیدا کوی؟ ولا زه خو اوس په مکتب کې یم. نو ته چې اوس په مکتب کې ځان نشي ساتلی، نو تا ته چې واده وکړي ته به د ښځه څنګه وساتې؟ مجبور چې د ښځې د ساتلو دپاره د پلار هغه خپل موټر هم خرڅ کړي تر څو ته ښځه وشې ساتی. نو ستا پلار، ستا مور، ستا هغه ورور، د هغه کورنۍ بیا به هغو خاورې خوري، مطلب نیم زرما ټولې زما. نو دا عجیب و غریب فکرونه زه نه پوهېږم ځوانانو سره چیرته پیدا کیږي، څنګه پیدا کیږي؟ نو واده کول ستاسو مسؤلیت دی، د واده دپاره د پیسو پیدا کول ستاسو مسؤلیت دی. که چیرته تاسو د واده دپاره پیسې نشئ پیدا کوی، ولې د نفري بازۍ دپاره پیسې لرئ، نو دې کې ستاسو ګناه ده وروره. داسې ځوانان وینم چې راځي پلار وایي چې دا ولا نفري بازي کوي او په هغو باندې ډېرې پیسې خوړلي، نو دا وایي چې خو زه نفري بازي نه کوم که مې پلار راته واده وکړي. نو زه ورته وایم چې اوس دا پیسې څنګه په دې نجونو باندې مصرفوئ؟ ولا دا پیدا کوم، کله یو ځای کې کار کوم، کله بل ځای کې بیا دومره پیسې کېږي چې لږ معیشت وکړو. ها 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 ډاکټر صاحب، مرګ ډاکټر صاحب، معیشت ته پیسې پیدا کوي، حق حلالې رشتې ته پیسې نشي پیدا کوی. دا په دې معنا چې ستا ماغزه شیطان کنټرولوي، دا په دې معنا چې ته د خدای نه لرې شوی، دا په دې معنا چې ته رزیل یې. دا رضالت دی ورونو، تاسو مه خفه کیږئ. که یو فرد وایي چې زه د حرامې اړیکې لپاره پیسې پیدا کوی شم، اما د حق حلال نکاح دپاره زه خپلې پیسې نه مصرفوم، نو دا خو ډېره بده خبره ده. دا لکه یو څوک چې وایي چې زه اوبه نشم اخیستی، اوبه دې راته په پیسو نور والي، خو د شرابو دپاره پیسې لرم. مونږ خیرات خوران چې کله تیریږي دا پوډریان، مونږ ځکه خیرات نه ورکوو چې دا خو ځان ته پې پوډر اخلي، نو دا خو خیرات نه شو، د دې په ځای چې مونږ ثواب وګټو دا نور هم پوډر وایي، د بد نه بدتره کېږي، سبا مړ کېږي. نو دا خلک د همدغه پوډري حیثیت لري چې حرامو ته پیسې لري او حلالو ته یې په پلار ورکوي. نو پلار دې وایي چې ښه دا حلال شی چې زه تا ته په خپلو پیسو وکمه، نو خو تا خو په دې حلال شي زحمت نه دی ویستی، نو دا خو بیا تا ته ارزښت نه لري، خو ته خو هسې هم په حرامو عادت یې. اما که ستا پیسې په حلالو ولګېږي بیا حرامو ته نه ځې. ډېری ښځې راځي وایي چې خدای مې د خاوند نه پیسه داره کوي. زه ورته وایم ولې؟ وایي داسې نه چې بل واده وکړي. نو که چېرته تا ته د پلار په خپلو پیسو واده کوي او ته خپلې پیسې لګوي په عیاشۍ باندې، نو دا خو ظلم دی. پس واده ستاسو خپل مسؤلیت ده.